جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن د غازی امان الله خان د یو وصیت په هکله باندې تاسو سره دا یادونه شریکول غواړم. په اټالیا کې د غازی امان الله خان وروستی وصیت یاد دی وی چې د غازی امان الله خان موده د 1919 نه د 1926 پورې ده. امان الله خان په ولس کې د غازی امان الله خان په نوم یاد دی. د په پغمان کې د افغانستان د واکمن امیر حبیب الله خان کرا په اول جون کال 1892 میلادي کې زیږیدلی و او په 25 اپریل 1960 کې په زیوریخ سویس کې وفات شوی و. په 1919 کې د خپل پلار له وجل کېدو سمدستي وروستو په داسې وخت کې یې تخت په لاس واخیسته چې برطانیه د افغانستان په چارو کې مهم نفوذ او مداخلت درلود. امان الله خان د خپل تاجپوشۍ په وخت د برطانیه سره د پوره خپلواکۍ اخیستو اعلان وکړو چې همدا اعلان او دا اراده د انګریز او افغان ترمنځ د جګړو لامل وګرځېده. امان الله خان غوښتل چې وطن له په معاشي اعتبار وده ورکړي او هغه اصلاحات وکړي چې نوره جدیده دنیا یې لري، خو له بده مرغه افغان ولسونو د دغه فکر قبول نه کړه او سخت دریځه طبقې د ښوونې او روزنې پروګرام، د اورګاډي د پاټلۍ او د سړک جوړونې پروژې خوښې نه کړې او سخت مخالفت یې وکړ. هر کله چې امان الله خان په 1928 کال کې د یورپ د سفر نه واپس راغی او د قانون جوړونې د اصلاحاتو او د ښځو د حقونو د خوندي کولو وړاندیزونه یې مخته کېښول، نو په مخالفت کې نور هم اضافه وشوه. مولایان او مذهبي مشران یې په ضد په میدان کې ودرېدل. په 1928 کې یو قومي پاڅون د ګډوډ حالات په پایله کې رامنځته شو چې پترس کې د غلو مشر بچه سقاو کابل ونیو او ځان یې حاکم اعلان کړ. امان الله خان هڅه وکړه چې تخت بیرته ترلاسه کړي، مګر د ناڅرګندو دلایلو له امله په دې کار کې پاتې راغی. هغه د 1929 کال په جنوري کې استعفا وکړه او د مې په میاشت کې د دایمي جلاوطنۍ لپاره یې افغانستان پرېښود. یاد دی وی چې امان الله خان د بارکزیو د کورنۍ سره تعلق لره. د بارکزیو کورنۍ په 19 او 20 پیړۍ کې په افغانستان کې واکمنه کورنۍ وه. بارکزي ورونو د افغانستان کنټرول په 1826 کال کې په خپل منځ کې ویشلی و. دوست محمد خان د 1838 په شاوخوا کې د سلطنت بنیاد کېښود او له هغه وروستو د هغه اولاد په مستقیمه توګه تر 1903 پورې د نادر خان نه وروستو د ظاهر خان تر واکمنۍ باچاهي وکړه. د بارکزیو د واکمنو ترتیب څه په دې ډول دی: دوست محمد خان، شیر علي خان، یعقوب خان، عبدالرحمن خان، حبیب الله خان، امان الله خان، محمد نادر خان او ظاهر خان. اوس راځو د امان الله خان هغه وصیت لوري ته چې د دې ویډیو د جوړېدو لامل شه.
ډاکټر شابای مستندی د امان الله خان په اړه خپله یوه خاطره ذکر کړې ده. وایي یوه ورځ ملکې ثریا د خپل کور د دویم پور یوې کوټې ته بوتلم. کوټې تت شین رنګ درلود. په یوه ګونج کې د خوب یو ډېر ساده لرګین تخت ایښوی شوی و او ترڅنګ یې یو وړوکی د کار میز او څوکۍ لیدل کېدله. د خوب د تخت د پاسه په یو میخ تسبیح راځوړندې وې. د تسبو پورته کلمه مبارکه لیکلې شوې وه. ملکې ثریا د تخت تروکش لږ کش کړ او له لاندې یو وړوکی بالښت راوویست. راته یې ووې په دې بالښت کې د افغانستان خاوره ده. کله چې اعلی حضرت له افغانستانه راووت دا خاوره یې له ځانه سره راوړه او هر وخت به چې ویده کېده په دې به یې سر کېښوده او وصیت یې کړی و چې که له وطنه لرې مړ شم او په افغانستان کې مې د ښخولو امکان نه و نو هر چېرته چې ښخ شم دا خاوره مې په قبر کې واچوي. لور یې ارواخا د شهزادګۍ هندیې په یو مجلس کې وویل زما یاد دي چې یو ورځ مې له پلار سره بیخي هېڅ پیسې نه وې. موټر یې خراب و. موږ ډوډۍ زر زر ورته تیاره کړه. ډوډۍ یې وخوړه او لاندې موټر ته ورکېوت. موټر یې خپله جوړ کړ. چې راوخوت خندل یې. لاس یې په ټوکر پاکوه. ویې خیر دا خو وختونه دي. یو وخت باچا وم اوس مصري یم. روح یې ښاد او یاد یې تل پاتې.